سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په مرګرزوم د نن مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي ترونه د افغان ځواکونو لپاره په 13 کالونو کې تر ټولو خونړی و د ملي امنیت شورا وایي جاوید فیصل په تازه څرګندونو کې ویلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو شمنې او څرګندونې به معنا دي د په خبره طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې خپل بریدونه یې ډېر کړي دي د نوموړي په وینا طالبانو تېره اونۍ په 32 ولایتونو کې 442 بریدونه کړي چې د افغان پوځ 291 سرتیري وژلي او 550 نور یې ټپیان کړي دي امنیت شورا د غرض 13 ورځ ویلي و چې په تېره اونۍ کې طالبانو په 18 ولایتونو کې ګڼو افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي کرزي یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د پردیو په ګټه د روانې جګړې پای ته رسولو په موخه پر یوه ټاغر سره راټول د زندانیانو د خلاصون بهیر چټک او د بین الافغاني مذاکراتو په پیلولو سره په هیواد کې تلپاتې سوله یقیني کړي په هیواد کې د کرونا 310 نور مثبت پیښې هم ثبت شوي دي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 40 ساعتونو کې په هیواد کې ګڼې شکمنې پیښې ارزولې دي چې له دې ډلې 310 مثبت وې په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9143 او د مړه شویو کسانو شمېر 598 کسانو ته رسېدلی دی همداراز تر اوسه په ټول هیواد کې د کرونا 8841 کسان بیرته روغ شوي دي او وروستی لنډ خبر مو دا چې تر چمن او ترخم وروسته نن غلام خان بندر هم پرانیستل شو پاکستان نن غلام خان بندر هم د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تېره ورځ یې ترخم او چمن لارې پرانیستې او نن یې غلام خان لاره هم پرانیستې ده او سلګونه موټرونه پر دغه لار تګ راتګ کوي تر ډېره پر دغه لار هم سوداګریز کاروانونه ځي راځي چې له افغانستانه تازه میوې او نور توکي پاکستان ته وړي او له هغه لوري ساختماني خوراکي او نور اړتیا وړ توکي پر دې لاره واردېږي غلام خان بندر لاره په دې وروستیو کې فعاله شوې ده او له افغانستان سره د پاکستان د نورو سوداګریزو لارو په پرتله لنډه او غوره ګڼل کېږي لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښه وختونه